درنو لیدونکو، دا وخت زموږ سره د طالبانو د تعلیم تربیه او عالی تحصیلاتو عضو او د بهرنیو اړیکو مسؤل محترم مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده صاحب ناست دی. د ده سره به د طالبانو د تعلیمي پالیسي او راتلونکو پروګرامونو په اړه مرکه وکړو. محترم همت اخندزاده صاحب که د خپل کمیسیون په اړه لنډ معلومات راکړي او دا چې په دغه کې ستاسو خپل کاري مسؤلیت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. مننه له دې ځینې چې تاسې موږ ته فرصت راکړو او موږ هم مشکور او ممنون یو چې تاسې په توسط باندې د افغانستان نجیب ولس ته د افغانستان د اسلامي امارت د یو رسمي ارګان یا کمیسیون چې هغه د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون ده، تاسې په توسط خپل ولس ته هغه پیغام او تعلیمي پالیسي ورسوو. له تاسې هم ممنون یو. راځو د سوال په رابطه باندې لکه تاسې خپله هم په تعارف کې ذکر کړل، د افغانستان د اسلامي امارت د ارګانونو یا کمیسیونونو په چوکاټ کې د تعلیمي پالیسي د تطبیق او جوړونې او د هغې په سلسله کې د افغانستان مجاهد ولس ته تعلیمي خدمات وړاندې کونې په سلسله کې د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو د کمیسیون تر عنوان لاندې یوه لویه او وسیعه اداره ده چې هغه کې ډېر مشیران ملګري په خدمت لګیا دي. البته د ما مسؤلیت چون په دې کمیسیون کې د عضویت نه علاوه د خارجي ارتباطاتو د څانګې مسؤلیت ده او دلته په خارجي ارتباطاتو کې په قطر یا دوحه کې سیاسي دفتر ته هم رفت آمد طبعا او د خارجي مؤسساتو او خارجي هیوادونو سره چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت سره په تعلیمي چارو کې هماهنګي یا همکاري کول غواړي، له هغوی سره هم د ما د مسؤلیت په بنیاد باندې د موږ ناستې او مجالس ترسره کیږي چې لله الحمد په دې سلسله کې د باعظمته مجلس هغه د امریکایي اشغالګر جهت سره د افغانستان د اسلامي امارت د لوري د یو اشغال د خاتمې تړون لاسلیک کیږي او په دې کې ما ته هم بلنه راکړې سوې وه او زه هم دلته راغلی وم او الله رب العزت دغه سعادت د شرکت راته نصیب کړی ده او ورسره په څنګ کې بیا چې د تاسې په توسط د افغانستان ولس ته خپل تعلیمي پالیسي وړاندې کړم، دغه هم د ما دپاره سعادت ده. ډېره مننه. که دا راته ووایاست چې د طالبانو اوسنۍ تعلیمي پالیسي څه ده؟ مهرباني. د طالبانو تعلیمي پالیسي که موږ په مجموع کې داسې ووایو چې دغه اوسنۍ نه ده او یا په دې پورې اصلا نه ده تړلې چې دغه د نوې وي، بلکې تقریبا پالیسي د شریعت په اساس باندې یا د موږ د شرعي مواقفو په بنیاد باندې زړه پالیسي ده او زوړ ترتیب ده. البته صرف دومره فرق ده چې مخکې د افغانستان د اسلامي امارت په دوران کې موږ له دنیا سره په داسې یو کچه باندې د افهام او تفهیم او د دنیاوالو دومره توجه ځان ته نه ور رااړولې او نه مو جلب کړې لکه څرنګه چې اوس زه امید الله رب العزت ته لرم چې د دې تاریخي لوزنامې له لاسلیک ځینې وروسته چې هغه به بیا په مجموع کې په افغانستان کې د یو سوچه اسلامي نظام د راتلو او د یو سوکاله افغانستان او د یو پرامن افغانستان او په تعلیمي زیور باندې مزین افغانستان دپاره زمینه برابریږي، نو له دې نه وروسته به طبعا د موږ له دنیا سره په تعلیمي بخش کې هم روابط زیاتیږي. نو په دې استناد باندې به طبعا د موږ په پالیسیو کې او په روابطو په تعلیمي پالیسیو کې طبعا له موږ سره نظر، سوچ او فکر هم موجود ده او ډیر پروګرامونه را سره موجود دي او په هغوی باندې ډیر کار شوی ده
او موږ هغو ته امادګي لرو. سمین جمله که زه په خلاصه ډول دومره ووایم چې په هغه کې باندې موږ د خپل کمیسیون هغه تشکیلات هم تر یوه حده پورې تاسې ته زه واضح کړم. هغه دا ده چې د موږ له عنوانه د کمیسیون ځینې معلومیږي چې د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون د ضرورت په بنیاد د امارت دغه دواړه لوی ارګانونه یا لوی ادارې چې په خپل ذات کې دواړه په دولتي لحاظ باندې دوه وزارتونه دي، خو اوس د شرایطو په بنیاد دواړه تر یو اشراف لاندې راغلي دي، تر یو ریاست لاندې راغلي دي. نو په دې کې موږ یو بخش یا څانګه هغه دیني اړخ ده او دوهم چې هغه د افغانانو یا د موږ د ولس ضرورت ته هغه د عصري څانګو جوړول دي یا د هغوی اکمال ده یا د هغوی ساتنه ده. په دغه بخش کې په دیني اړخ کې د موږ دیني مدارس، دارالحفاظونه، دارالایتامونه او په مجموع کې د افغانستان د نجیب ولس بچیانو ته د افغانستان د اسلامي امارت د مرکزي پالیسي سره سم یوه اسلامي روحیه او په اسلامي روحیه باندې سمبال نسل روزل او هغوی ته هغه سهولتونه برابرول کوم چې د موږ د افغاني عنعناتو، د موږ د کلتور او ورسره د شریعت غرای محمدي سره برابر وي. دغه سهولتونه په دیني اړخ کې موږ وکړی سو چې په دې سلسله کې لله الحمد موږ په دیني مدارسو په بخش کې باقاعده یو منظم نصاب ترتیب کړی ده او د افغاني مدارسو په مابین کې یو متحد نصاب له ترتیب ځینې وروسته د هغوی دپاره د کال کې د دریو امتحاناتو سلسله روانه کړې ده او دغه رقم د سالانه مشترکو امتحاناتو او دغه رقم په مدارسو کې په اداري لحاظ او د علمي ارتقا په بنیاد باندې تر ډیره حده پورې لله الحمد په دې باندې موفق سوي یو چې په داخل د افغانستان کې د مدارسو تر مابین د تعلیمي ادارو تر مابین په دیني بخش کې چې کومې کار کوي د هغو تر مابین یو ډیره مناسبه فضا او یوه مناسبه روحیه باندې او په ډیر نوي میتودونو او نوي سیستمونو تعلیمي باندې وده ورکو او ارتقا ورکو چې په هغه کې خاص طور چې افغانستان چون په سابقه جهاد کې او په دې اوسني جهادي دور کې متاسفانه د ډیرو شهادتونو او قرباني شاهد و، هغه طبعا یتیمان پاتې سوي دي، هغه محروم بچیان پاتې سوي دي. په دې بخش کې موږ بیا خاص په دیني اړخ کې دارالایتامونو ته ډیره جدي توجه کړې ده او ورسره دارالحفاظونو ته توجه سوې ده او په عصري بخش کې چې دوهم بخش ده په یخ کې الحمدلله موږ ډیر لوی ابتکار که زه ورته وایم هغه دغه ده چې مخکې تر دې چې اسلامي امارت د موجوده پالیسي یا سابقه پالیسي په حقایقو سره دنیاوال وپېژني، تیرو حکومتونو یوه نوع ناخوالي په افغانستان کې رامنځته کړې وي او چې هغه په تعلیمي بهیر کې یوه لویه خلا دغه وه یا لویه فساد دغه تیرو حکومتونو جوړ کړی و چې د عصري او دیني څانګو په مابین کې دومره یوه فاصله ایجاد کړې وه چې هیڅکله به افغانانو دغه دیني بخش یا د مدارسو طالب العلمانو یا شاګردانو ته د عصري بخش د شاګردانو یا محصلینو یا متعلمینو سره د یو ځای کېدلو او یو هم فکره او یو نظر او تعلیمي پالیسي کې د یو ځای کېدلو تصور نسوی کولی. الحمدلله د اسلامي امارت د دې شفافې پالیسي، جهادي روحیې او علمي روحیې په بنیاد دغه پالیسي په دې اوس وخت کې دومره شفافه سوې ده که زه ویم چې د موږ هیڅ یو مجلس، د موږ هیڅ یو ناستې، د موږ هیڅ یو تعلیمي پروګرام داسې مخې ته نه ده راغلی چې په هغه کې موږ په اصطلاح د مور او میرې سلوک کړی، لکه څرنګه چې په دیني بخش کې مدارسو خدمت ته متعهد یو په عین شکل باندې د عصري څانګو چې هغه مکاتب دي، د عالي تحصیلاتو ادارې دي، د هغو نظم، ضبط، کنټرول، هغوی ته ارتقا ورکول. تاسې ته به شاید معلومه وي چې مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله د اولین وار لپاره
د افغانستان په انقلابونو کې چې په تیر وخت کې د روسانو د انقلاب سره یې سړی مقایسه کړي، دغه یو جرأت وکړو او د افغانستان د ولس سره یې احسان وکړو چې هغه باقاعده فرمان صادر کړو. د موږ په لایحه کې دغه یو ماده راغلې ده چې ټول مکاتب د افغانستان د ولس ملکیت ته او د اسلامي امارت باید د ځان یا د دې نظام ملکیت وبولي، د هغوی حفاظت، ساتنه، ارتقا او هغوی ته خدمت کول د ځان فریضه بولي. دغه د موږ په لایحه کې یو اصل ده. بناء هغه فاصله چې حکومتونو په لوی لاس ایجاد کړې وه چې عصري څانګې او دیني څانګې دغه بیلې بیلې ساتلې وي، امارت اسلامي په دې باندې توانېدلی ده چې ډېره نږدې هماهنګي د دې دواړو څانګو په مابین کې راغلې. یعنې تاسو غواړئ چې په آینده کې یا اوس تاسو عملا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق ختم کړی دی؟ الحمدلله الحمدلله. موږ د موجوده دور که زه خبره وکړم د دې جهادي کردار ترڅنګ یا دغسې چې په دومره لوړه کچه تاسې د دې مراسمو شاهدان وئ، پر افتخاره او باعظمته دغسې مجلس چې هغه د امریکایي جهت سره چې هغه د دنیا په کچه عالمي طاغوت ته د هغوی سره د یو لوزنامې او بیا د اسلامي افغانستان ته د دومره عالمي کفر متحد کېدلو په څنګ کې موږ په دې باندې توانېدلي یو لله الحمد چې د جهادي مشغولتیا باوجود اسلامي امارت دغه فاصله د مکاتبو او مدارسو تر عنوان لاندې یا د عصري او دیني څانګو تر عنوان لاندې چې حکومتونو ایجاد کړې وه، اشخاصو ایجاد کړې وه، بعضې کړیو ایجاد کړې وه، د مکمله ختمه سوې ده. هیڅ محصل او هیڅ متعلم هغه که تاسې داخل ته سفر وکئ او په داخل کې عملا ووینئ، هغه له طالب سره د خپل ځان فرق نه احساسوي. هیڅ یو طالب العلم د مدرسې هغه داسې احساس نه کوي چې دغه محصل یا دغه متعلم یا د مکتب شاګرد له ما ځینې پردی څوک ده. د وجه دغه ده چې دوی په یو اسلامي فکر، نظریه او سوچ د اسلامي امارت تر چتر لاندې موږ متحد ساتلی دي او د افغانستان په خیر بولو. دا کار تاسو څرنګه ترسره کوئ؟ آیا په مدارسو کې مو عصري نصاب داخل کړی دی او که مو په مکاتبو کې دیني نصاب داخل کړی دی؟ ډېر عالي، ډېر ښه سوال مو وکړو او الله تعالی دې اجر درکړي. په دغه کې طبعا دیني مدارس خپل نصاب لري، خپل ترتیب لري. البته د دې په بنیاد چې موږ له دنیا سره ځان په اصطلاح وچلوو او د هغه ضروريات چې د یو طالب العلم دپاره د دیني عالم دپاره په مجموع کې هغه په عصري بخش کې ضروري دي، هغه عصري تعلیمي په اصطلاح نصابونه یا بعضې له هغو چې موږ په دیني مدارسو کې هم داخل کړي دي. تر ډېره د موږ الحمدلله والمنه طالبان، حافظان او یتیمان هغسې له یوې دیني مدرسې ځینې فارغ وي. تقریبا هغه د موږ تاسې د افغانستان په کچه که د لسم معادل نه وي نو د اتم او دوم صنف د یو شاګرد یا متعلم د سویې معادل په عصري بخش کې هم عبور لري او هم په هغه سیستم باندې ځان عیار کړی او پیږي. او همچنان چون افغاني جامعه طبعا د یو اسلامي جامعه ده او اسلامي ارزښتونو ته ترجیح ورکوي، موږ کوشش دغه کړی ده چې په عصري مکاتبو کې دیني مضامین لکه څرنګه چې پخوا وو هغه موږ په کمال دقت سره او په کمال د هغو میتودونو سره چې موږ وکولی سو تر څو په عصري ادارو کې هم هغه د عقایدو چې د کوم بخش ته دي موږ او یا دیني مضامین دي د دې افغاني ټولنې غوښتنې دي هغه موږ عصري ادارو ته په نصاب کې داخلي کړي دي او یا په هغو په احسن ډول باندې محصلینو ته، متعلمینو ته، حتی چې زه د محصلین یادوم منظور مې دا وي چې یعنې د عالي تحصیلاتو په کچه باندې د یو فکري او د یو اسلامي نظریې په شکل باندې هغوی غوښتنه کړې او موږ د خدمت ورته رسولی ځکه د فکره یوه سوې ده. محترم مخلص صاحب ډېره مننه. که تاسو راته ووایاست چې ستاسو تر واک لاندې سیمو کې تاسو وایاست چې تاسو ډېر تعلیمي خدمات وړاندې کوئ،
که په مجموع کې په لنډ ډول راته ووایاست چې څومره مکاتب او مدارس به ستاسو تر واک لاندې سیمو کې فعاله وي؟ مننه، ډېر ښه سوال ته مو اشاره وکړله. یو فرق باید واضح وي، هغه دا ده چې متاسفانه به زه ووایم چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې تقریبا چې دنیاوال اعتراف ته او یا تاسې معلومات لرئ 80% نه تر 80% پورې اراضي د افغانستان د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې ده، چې په هغه کې هغه دقیقه احصایه خو طبعا له ما سره دلته په سفر کې نه ده موجوده، خو څومره مکاتب هغه که ابتدایي دي یا ابتدایي دوره ده یا ثانویه دوره ده یا هغه د عالي تحصیلاتو مربوط ادارې دي چې هغه د موږ په ساحو کې موجودې دي، هغه طبعا د تعمیر په بنیاد او د نصاب په بنیاد او د معلم یا استاد د معاش په بنیاد باندې د کابل د ادارې او یا د دنیاوالو لخوا تمویلیږي او تعمیریږي. موږ په مجموع کې د ټولو دپاره نه یوازې داسې ښه زمینه برابره کړې ده، بلکې په دنیاوالو باندې په دغو باندې مې غږ کړی ده، په مؤسساتو باندې، په اهل خیر باندې، او موږ په منظم ډول په خپله لایحه کې یوه ماده لرو چې موږ باید خارجي مؤسسات او هغه څوک چې د افغانستان په آبادي او خاصا په تعلیمي معیارونو لوړولو کې دلچسپي لري هغوی تشویق کړو او تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې هغوی ته زمینه برابره کړو چې موږ په مجموع کې تقریبا په زرهاو ښوونځي د موږ تر کنټرول لاندې لرو. نه یوازې دا چې موږ د فعالیت اجازه ورکړې ده، بلکې د موږ ولایتي مسؤلین، د موږ د ولسوالیو مدیران او مسؤلین، حتی کله کله د موږ نظامي ملګري، د موږ والیان د تشویق او ترغیب په خاطر باندې د محصلینو او متعلمینو او د عصري ادارو او څانګو له هغه سره په جلسو کې شرکت کوي، له هغو سره په امتحاناتو کې شرکت کوي. نو هغوی ته څومره ممکن ده مثلا د امتحاناتو مراقبت موږ د هغوی کړی ده، په دغو ادارو کې هم د فساد مخه نیولې ده، د غیر اسلامي او غیر اخلاقي حرکاتو و تحرکاتو مخه هم کې نیولې ده. د موږ تر واک او کنټرول لاندې ساحو کې موږ دې ته اجازه نه ورکوو چې یو معلم هغه په یو مکتب کې استاذ وي او معاش د دنیا له پانډه ځینې ورته راځي یا دنیاوال د افغانانو سره په اصطلاح یو احسان کوي، هغه د غیر حاضري وکړي، هغه د مکتب کې حاضر نه وي یا د مکاتب په هوا باندې ارتقا وکړي یا د هغه معلمین اصلا وجود ونه لري. نو موږ تر ډېره حده پورې کوښښ د دې کړی ده چې موږ د هغوی نظارت وکړو، د هغوی کنټرول وکړو، د هغوی مراقبت وکړو، علمي مستوا یې اوچته کړو. حتی په بعضې ځایونو کې موږ علمي سیمینارونه ورته جوړ کړي دي په عصري بخش کې، او حتی هغه سیمینارونه هم د دیني مدارسو سره یو ځای ورته جوړ کړي دي. او د دیني مدارسو په اړخ کې چې تاسې سوال ته جواب سوی وي، لله الحمد د افغانستان ولس او جامعه تاسې ته در معلومیږي چې دا یوه اسلامي ټولنه ده او اسلامي جامعه ده، او په افغانستان کې د مدارسو، دارالحفاظونو، دارالایتامونو په مجموع کې د ټولو دیني ادارو شتون د له پخوا ځینې ډېر په زور، شوق او ذوق باندې روان ده چې په دغه کې تر ډېره حده پورې ډېره اعظمي ونډه او ډېره لویه ونډه د افغانستان د نجیب او مجاهد ولس هغه خپل شوق او ذوق ته چې د دیني مدارسو سره یې لري، د موږ اهل خیر افغانان او د موږ تجارت پیشه خلک او له علم او دین سره په اصطلاح خلک چې شوق لري، هغوی د زمینه برابره کړې ده چې موږ په زرهاو بابه مدارس، که زه تاسې ته یو مثال ووایم تاسې به ممکن تعجب وکړئ چې د هلمند هغه ولایت چې د افغانستان په کچه باندې تر ټولو په جنګي لحاظ باندې ډېر پیچیده جنګونه په هغه کې کیږي، موږ په هغه کې تر 900 بابه اضافي مدارس پیل فعال لرو. دغسې تاسې د هر ولایت په تناسب باندې د ولایت نفوس ته په کتلو سره یا اراضي او هغه اداري تشکیلاتو ته په کتلو سره، نو بناء موږ په دیني اړخ کې لله الحمد دومره غني یو
او دغو مدارسو ته ما مخکې هم عرض وکړو چې متحد نصاب او مشترک امتحانات سالانه او 3 ماهي او 6 ماهي امتحانات او د هغوی مراقبت او انجمنونه نظم او ضبط او هغوی سره په عصري په دیني اړخ په څنګ کې عصري علومو په حصه کې د لسان په هغه کې چې مثلا مادري لسان ځینې علاوه خارجي لسان په عنوان باندې چې کومه ده موږ کوشش د دې کوو چې طالبانو مستوا په هر اړخ کې هغه اوچته کړو د هغوی په مابین کې حتی موږ د هغوی په مابین کې تقریري سیالي وي چې موږ ورته وایو تقریري سیالي وي د هغو په منځ کې جوړوو د سیرت سیالي وي جوړوو د بعضې مضامینو سیالي وي جوړوو حتی د دوی او د مکتب د شاګردانو په مابین کې بعضې ګډې سیالي وي چې هغه علمي ارتقا او علمي وده ورسره راځي په تعلیمي معیارونو کې د هغوی روحیات اوچتیږي دغه مشترک جوړوو بناء په دیني او عصري بخش په دواړو کې له موږ سره تر حده د امکانه چې د موږ ولایتي مسؤلین دي په هر ولایت کې په هر ولسوالي کې مدیران لرو او ورسره مرکزي کمیسیون او هیئتونه او د امارت په مجموع کې او د امارت د مقام توجه دغه لله الحمد په ډیره کافي اندازه ده او موږ کافي اندازه کې عصري او دیني ادارې تر خپل واک او کنټرول لاندې لرو او د هغو سپورټ او حمایه په هر بخش کې کوو. تاسو وویل چې ستاسو د واک په سیمو کې تاسو د کابل حکومت ښوونځیو ته د هغوی اړوند تعلیمي ادارو ته اجازه ورکړې ده چې فعالیت وکړي او همداسې د مؤسسو یادونه مو وکړله. که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې دغه تعامل څرنګه ترسره کیږي ستاسو او حکومت ترمنځ په دغه تعلیمي اړوند ارتباط څنګه وي؟ ډېر عالي، البته ډېره ژوره پوښتنه دې وکړه خو لله الحمد د اسلامي امارت ټولې پالیسي وي ډېرې شفافې او ډېرې واضحې دي. د کابل د حکومت په تعبیر خو زه نه وایم، البته د کابل د ادارې په تعبیر که ووایم د هغوی سره د موږ هېڅ نوع تعامل او د هغوی سره په دې اړوند باندې هېڅ قسم هماهنګي نشته. د موږ د خپل ولس د بچیانو سره چې په د موږ تر واک او کنټرول د مجاهدینو لاندې ساحو کې هغوی په تعلیمي ادارو کې په تعلیم او تعلم باندې مصروف دي، له هغوی سره د موږ همکاري او د هغوی علمي استعدادونو لوړول له هغوی سره د موږ کار ده او موږ په دې حصه کې چې څومره د موږ له وسه رسوي ده او څومره متوان ده موږ د هغوی د علمي سویې د اوچتولو دپاره کار کړی ده. د کابل د ادارې سره په دې رابطه باندې هیڅ توافق نه لرو او هیڅ قسم تفاهم نه لرو. ما مخکې هم عرض وکړو چې عصري ادارو ته او مکاتبو ته د امیر المؤمنین رحمه الله د فرمان په اساس باندې اجازه ورکړی سوې ده. موږ د بندېدلو کوشش نه ده کړی او نه یې بندوو، بلکې برعکس دنیاوال دې ته متوجه کوو چې په حقیقي ډول خدمات وکړي. راځو یو بخش چې تاسې ورته اشاره وکړه او ډېر اهمیت لري چې له هغه ځینې الله مکه په تعلیمي ادارو کې دغه د کابل د ادارې هغه اداري فساد چې په ټول زور او ځواک سره د دوی د ریاست جمهوري په اصطلاح رانیولې تر اخیره پورې روان ده. دغه فساد تعلیمي ادارو ته هم متاسفانه را رسېدلی ده چې په هغې کې یو اړخ خارجي مؤسسات دي چې هغه تمویل کوونکي ادارې بلل کیږي چې هغه بعضې مکاتبو ته د نصاب په رسولو کې تمویل ورکوي، بعضې تعمیراتو آبادي په غاړه لري، بعضې معلمینو ته د معاشاتو او دغه رقم تسهیلاتو برابرولو مسؤلیتونه لري او هغه یا له بانک جهاني یا خیریه ټولنو یا هر عنوان او تعبیر چې تاسې کوئ. د دغو سره موږ یو معمول لرو، د دغو سره موږ متعددې ناستې کړي دي. هغه ناستې هم د اسلامي هیوادونو پورې مربوطو مؤسساتو سره، د ملل متحد تر چتر لاندې مؤسساتو سره او هر هغه مؤسسه چې هغه بیا خاص په تعلیمي بخش کې کار کوي د هغوی سره موږ په دې باندې ډېر متعدد مجالس کړي. د هغو دپاره په عام طور باندې د کمیسیون په کچه باندې یو طرز العمل جوړ کړی ده
تر څو دوی که د موږ په ساحو کې خدمات وړاندې کوي هغه باید په شفاف ډول وي، هغه د اسلامي او دینی روحیې تر چتر لاندې وي او هغه په اصطلاح د یو مخلوط تعلیمي نظام په ترتیب باندې نه وي، د افغاني کلتورونو افغاني عنعناتو سره په مخالفت باندې نه وي. یعنی که زه صراحت وکم په دې باندې چې موږ یوې مؤسسې یوې ادارې یوې خیریه ټولنې ته داسې اجازه نه ورکوو او نه یې ورکولی سو چې هغه د موږ تر واک او کنټرول لاندې سیمو کې په دیني یا عصري څانګو کې داسې کارونه په خپل سر باندې وکړي چې هغه د موږ له دیني ارزښتونو سره یا افغاني ارزښتونو سره یا الله مکه حتی د موږ د جامعې او ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دغه باندې دوی پوه کړي دي، دوی چې د موږ ساحو ته راځي موږ ته ویلي دي. دوهم داسې دغه فساد چې په اصطلاح داسې ډېر جیونه شته، تاسې به معلومات لرئ هلته د کابل د ادارې لخوا ځینې مثلا یو مکتب ابتدایه موجود ده په تشکیلاتو کې، معاشات یې حواله دي او په وزارت کې چې دوی تعبیر د وزارت ورکوي هلته هم ثبته، د ولایت په ریاست کې هم ورسره ثبته، معاشات یې هم راځي، ولی اصلا مکتب په یوه ساحه کې وجود نه لري. حتی چې ډېرې لویې ادارې چې په لسهاوو تشکیل لري هغه تشکیل اصلا وجود نه لري. لوی خیانت او په تعلیمي بخش کې لوی ظلم دغه د افغانستان د ولس سره روان ده چې دلته خیالي معلمین، خیالي مکاتب او هغه لوی ظلم دا ده چې بیا خیالي ارتقا ورکول کیږي. مثلا یو شاګرد دریم صنف کې ده، د هغه نتایج بدون له دې ځینې چې ده ته عملا درس وویلی سي او د کابل د فاسدې ادارې لخوا یا د دې خلکو لخوا ورته رسېدګي وسي یا دغه مؤسسات بعضې متاسفانه چې ورسره ښکیل دي چې هغوی هغه علمي استعداد او سویه لوړه کړي، دغه محصل یا دغه شاګرد ته څلورم صنف ته ارتقا ورکړی سوي، بیا پنځم ته ورکړی سوي، حتی اسناد. یعنې که زه درته ووایم موږ ډېر خجالت کیږو په جهاني کچه باندې کله کله محصلین د افغانستان د ادارې د کابل د ادارې لخوا بهرنیو هیوادونو ته معرفي سوي چې دا په اصطلاح 12مه ځینې فارغ ده یا دغه هلته پوهنتون ویلی ده، اوس د ماستري دوره یا د لیسانس دوره کوي یا دکترا کوي. تاسې باور وکوئ چې د هغوی دغه علمي استعداد دومره کمزوری وي چې هغه سړی خجالت کیږي. خو لله الحمد په هغو ساحو کې چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې وي او موږ د مکاتبو مراقبت کولی سو، د تعجب وړ دغه ده چې د کابل د ادارې په کانکور کې امتحان اخیستنې په وخت کې او دغه رقم خارجي مؤسسات چې له موږ سره کله مجالس کوي نو دوی چې کوم مقایسه او ارزونه کوي د موږ تر کنټرول لاندې ساحو کې شاګردان د هغوی علمي مستوا ډېره اوچته وي تر هغه په نسبت چې په ښارونو کې دوی دغه اختلاس یا دغه په اصطلاح اداري فساد په تعلیمي بخش کې هم روان کړی ده. نو بناء ډېره مهمه دغه ده چې موږ هغه یو شاعر وایي ویل که هر یو رانه وژنې خیال او فکر مې موزنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی ده. دوی که د کابل اداره ده که خارجي مؤسسات یا خیریه ټولنې دي، موږ په دې خارجي مؤسساتو او ټولنو او دنیاوالو باندې غږ کوو چې که په هر بخش کې دلته تاسې یو فساد کوي خو دغه هم ښه کار نه ده، ولې په تعلیمي بخش کې د نه جبرانېدونکی خیانت ته دغه ته باید متوجه او د موږ په ساحه کې او د موږ تر کنټرول لاندې په ساحو کې په هیڅ صورت نه یو اماده چې چا سره په داسې شکل باندې معامله وکړو چې هغه دغه سلسله دوام ولري. تاسو په خپل د واک په سیمو کې دغه د خیالي مکتبونو او خیالي استادانو د دغو مخنیوی څرنګه کوئ؟ ډېر ښه. دغه خو موږ چې ډېر ورسره په تکلیف یو او یا په اصطلاح ډېر موږ ته مشکل ده هغه دا ده چې متاسفانه به ووایو د افغانستان ولس ډېر ځورېدلی او ډېر انقلابونه او دردونه پې تېر سوي دي. نو دوی کله له خپلو سیمو ځینې حتی وکیلان وټاکي او وکیلان منتخب کړي او دوی تعبیر ورکوي چې د موږ د دې سیمې منتخب وکیل صاحب ده یا په پارلمان کې ده یا دغه د موږ د دې منطقې کومندان ده د موږ د اربکیانو
متاسفانه به ووایم چې دغه موږ دپاره مشکل په دې وي چې کله موږ داسې یو مکتب داسې یوه اداره چې ډېر زیات مثالونه یې موږ لرو هغه موږ معلومه کړو چې دلته یوه اداره سته معاش یې راځي او معاشات یې حواله دي کرتاسیه یې حواله ده نصاب یې حواله ده راځي خو دلته موږ په څه شی نه لرو عملا هیڅ شی موجود نه وي کله چې موږ معلومات وکړو نو بیا په هغه کې وکیل صاحب شریک وي معاشات یې هلته ګرځي په دې کې والي صاحب د حکومت د لوري په هغو کې د حکومت د طرف یا دغه د کابل د ادارې د طرف رئیس شکیل وي نو دغه بیا موږ ته ډېره مشکله وي چې اوس موږ بیا د کابل د ادارې په تشکیلاتو کې د دوی هغه تشکیل ختم کړو بیا که کله موږ د تشکیل د ختمولو کوشش کوو او یا د دې سدباب کوو چې د وجود ته راوړو نو بیا موږ طبعا ولس ته ووایو چې تاسې دغه خپل حق د دې کابل د ادارې ځینې وغواړئ او تاسې مطالبه وکوئ موږ دوی تشویقوو چې دوی هغه څه چې د دوی په نام باندې راځي ادنا له دغه اختلاس یې راوباسئ په ساحه کې دغه محرومو بچیانو ته د یو مکتب تعمیر د یو مکتب نصاب او یو صنف او یو استاز برابر کړي نو موږ ولس تشویقوو دې ته هر څه خارجي انجوګانې یا مؤسسات دي هغوی چې موږ د کنټرول ساحې ته راځي په هغو بیا موږ شرط دغه لګوو چې که ته یو صنف فعاله په یو ځای کې نو ته به ما ته راښیې صنف هم راښیې موقعیت به هم راښیې د معلم نام به هم راکوي نصاب به یې هم وي کرتاسیه به یې هم وي او بیا به موږ له تا سره ګډ د هغه مراقبت کوو داسې نه چې ته هم نو د له دې وجې چې موږ د کابل د ادارې سره ما مخکې هم عرض وکړو موږ کوم تعامل نه لرو ځکه هغه ټول سره فساد ده موږ د فساد سره تعامل نسو کولی او خارجي مؤسسات طبعا کله کله بعضې ښه کارونه کوي او ښه پروګرامونه لري او موږ هغو ته زمینه برابروو د کابل د ادارې په نسبت موږ اوس دې اړخ ته ترجیح ورکړي او د دې لوزنامې او چې هغه در حقیقت د یو اسلامي نظام پیلامه ده د یوې فتحې پیلامه ده که دغه امریکایي جهت له موږ سره ومني او عمل پرې وسي انشاء الله المتعال زه امید الله تعالی ته لرم چې ډېر دنیاوال او خارجي مؤسسات به د موږ د تشویق او ترغیب په بنیاد باندې انشاء الله د موږ ساحو ته راشي او هلته به عملا کار وکړي نو دغه په مجموع کې تر ډېره پړه هغه د کابل ادارې ته متوجه ده او موږ ته بیخي تر ډېره نه متوجه کېږي که موجود وي موږ یې کنټرول کوو نو دا به بهتره نه وي چې تاسو د دغه فساد د مخنیوي دپاره لکه څرنګه چې د مؤسسات سره تعامل لري همداسې تعامل د کابل د حکومت سره وکړي د تاسې سوچ او فکر د تاسې په اند باندې دغه تقریبا یو مصلحتي سوچ او فکر ده د تاسې په اند باندې خو د اسلامي امارت د پالیسي له مخې ځینې په هر بعد کې تر هغه وخته پورې خارجي اشغال موجود وي د کابل اداره یوه بېواکه اداره ده هغه د تصمیم ګیري مرجع په افغاني کچه نه ده په تعلیمي بخش کې هم د کابل اداره د خارجي اشغال او د خارجي نظریاتو او افکارو پیداوار ده نو موږ داسې اوس په لوړه کچه باندې لوزنامه د اشغال د خاتمې دپاره د امریکایي جهت او د اشغالګر جهت سره کړې ده د اشغال یوازې دا نه ده چې په نظامي بخش کې به د اشغال ختمیږي هغه په اصطلاح سیوری یا هغه بده اغیزه چې په تعلیمي بخش کې هم لرلې ده د اشغال له خاتمې سره طبعا دغه شی بیا په خپله له منځه ځي او د کابل اداره دومره اختیار نه لري او نه دومره ظرفیت کې موجود ده او نه دې ته آماده ده او نه کولی سي چې د خپلو زورواکو د خپلو هغه فساد اداري په اصطلاح هغه له موږ سره په دې شفاف انداز کې شریک کړي یا یې راسره ووایي او نه موږ دې ته آماده یو چې د هغه فساد ځالې ته تفاهم ته آماده سو چې هغه اصلا موږ سره بیخي په تصور کې ده نسته چې د دوی فساد دي د موږ په همکاري به ورته ووایو یا د موږ په هماهنګي له منځه ولاړ سي نو کله چې اشغال خاتمه پیدا کړي طبعا به په دې نظام کې فرق راځي تغییر راځي انشاءالله او تاسو ته زه د بشارتن ویلی سمه چې موږ افغانان انشاء الله المتعال د موږ مجاهد ولس ډیر ځورېدلی اوس دې ته نږدې ده او ډیر نږدې ده چې زر به انشاء الله المتعال دغه فساد او دغه
نیمګړتیاوې او ناخوالې د یو اسلامي نظام په راتللو سره دا به ټولې له منځه ځي انشاءالله. او موږ ولس چې کومه قریبي او ډېره له درده او له احساسه ډکه رابطه سره لرو د فعلا دپاره د موږ دپاره هغه کفایت کوي. تاسو چې د تعلیمي ادارو خبره کوئ یا د تعلیمي پالیسۍ خبره کوئ، آیا په دغه کې د انجونو د تعلیم برخه هم شامله ده؟ ولې نه؟ طبعا ما مخکې هم عرض وکړو چې افغانستان یو اسلامي ملک ده او ولس یې ټول لله الحمد مسلمانان دي او د شریعت په چوکاټ کې او د دین په چوکاټ کې شریعت د اناسو طبقې ته یا انجونو ته که تاسې په تعبیر باندې ووایو یا ښځینه طبقې ته خپله د تعلیم یو حق ورکړی ده او هغه اصل موجود ده او هغه معیار یې هم ورته معلوم کړی ده. متاسفانه به ووایو چې دلته موږ د صلیبي سرخ یا د بشر د حقوقو د ادارو سره متعدد مجالس داسې درلودل چې ما ورته باقاعده مصور په آډیو په ویډیو داسې شیونه مخې ته واچول چې هغه دغه اشغالګرو ځواکونو او یا د کابل د ادارې لخوا د مثال په ډول په مکاتبو چاپه لوېدلې وه، مکاتب بمبار سوي دي، محصلین په شهادت رسېدلي دي، د موږ ډېر واړه حافظان چې هغه به له 5 کلونو نیولې تر 10 کلونو عمرونه وو او دغه رقم د ابتدایي دورې شاګردان دغه په شهادت رسول سوي دي، په داسې حال کې چې هیڅ نظامي تحرک به هم هلته وجود نه لرو. نو منظور دغه ده چې د موږ نارینه طبقه فی الحال د اشغال له اغیزې او له دې خونخوارې ادارې له دې وحشته محفوظه نه ده. نو موږ د افغانستان هغه عفیفې او عزتمنې نجونې یا ښځینه طبقه د دې دپاره فعلا زمینه مساعده نه بولو چې موږ یې په دومره لوړه کچه د باندې راوباسو، ځکه موږ په یوه افغاني ټولنه او اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او په هغې کې مبارزه د یو اسلامي نظام دپاره شروع کړې ده. کله چې اسلامي نظام حاکم سي او موږ په دې مطمئن سو چې اوس د یوې عفیفې پیغلې او د یوې عزتمنې افغانۍ پیغلې یا د یوې جنۍ د راوتلو زمینه او د هغې ته د هغه دینی درسونو یا د عصري درسونو چې ضرورت ایجاب شریعت کوي د هغوی زمینه برابره ده. په هغه وخت کې موږ متحد یو او موږ بلا تبعیضه ان شاء الله المتعال په دې باندې یعنی موږ د حق هغوی ته چې الله ورکړی ده او شریعت ورکړی ده هغه طبعا ورکوو. او څرنګه چې موږ د نارینه‌وو دپاره په دې باندې قایل یو چې نارینه‌وو ته موږ باید علمي خدمات ورسوو، موږ د شریعت په مقتضا، د امارت د اسلامي د پالیسي په مقتضا او د افغاني عنعناتو په مقتضا باندې انشاءالله د هغه سره موافق د اناسو یا ښځینه طبقې دپاره هم د شریعت په رڼا کې تعلیمي میدان کې خدمات وړاندې کولو ته په پوره عزم سره آماده یو انشاءالله. آیا ستاسو تر واک لاندې سیمو کې اوس د نجونو مکتبونه فعاله دي؟ د انجونو مکتبونه دغه سوال که لږ کې تاسې په یو بل ترتیب باندې کړی وای بهتره به وه. ما مخکې جواب کې هم کوشش د دې وکړو چې ته فکر وکړه چې په یو ولایت کې د موږ محصلین، د موږ طالبان، د موږ متعلمین د دشمن له وحشته په امن نه دي. او په موږ کې یو متل ده په افغانانو کې چې دغه نر چرګ چې ده د پیدا سوی د حلالېدو دپاره یي. نو نارینه که په یو میدان کې شهید سي، که په یو میدان کې یو صدمه ورته ورسېږي طبعا نارینه وي، خو انجونې معصومې انجونې او یا ښځینه طبقه دغسې جنګي حالت نه وي، موږ په هغه ځای کې ممانعت ډېر نه ده کړی. او له دې وجې چې حالت په هر ولایت کې هغه نظامي ده، جنګي ده او له وحشته ډکه فضا ده. نو موږ ډېر زړه نه ده ښه کړی چې موږ د اناسو طبقې ځینې یا د ښځینه طبقې یا هغسې کوم د مکاتب دي یا مدارس ډېر زیات دي، هغوی ته موږ یا ډېر تشویق ورکړو یا ډېر ورته ووایو چې زمینه برابره ده، تاسې بسم الله کې راوځئ. بیا هم موجود دي، سته او روان دي،
او موږ یې تر ډېره حده پورې بیا خاص د هغو جنکیو دپاره یا ماشومانې چې موږ ورته د هغو دپاره چې هغه حتی په سطر باندې مکلفې نه دي د هغو دپاره په هیڅ وجه باندې موږ ممانعت هم نه ده کړی بلکې د هغو دپاره هم د تعلیم او د تعلم زمینه برابره کړې ده او مزید به هم په دې کوشش کوو انشاءالله. تاسو د امریکایانو سره اوس دا د تړون امضا کړی دی او هغوی به په 14 میاشتو کې وځي انشاءالله او اوس به تاسو بیا د افغانستان د حکومت سره خبرو ته داخلیږئ یا د افغانانو سره په مجموع کې. نو په دغه بحثونو کې د تعلیم او تربیې بحثونه چې دي دا ډېر مطرح دي او مهم دي. د دې لپاره تاسو څه پلان لرئ چې پر کوم موضوعاتو به بحث کوئ او څرنګه به په دغه موضوع کې پر مخ ځئ؟ مننه. زه به دومره عرض کوم چې افغاني ډیالوګ یا د دغې معاهدې چې موږ یا لوزنامې چې د امریکایي جهت سره امضا سول او تاسې شاهد وئ که دغه عملي سي او چې په هغې کې اهم رکن تاسو ته هم معلومیږي هغه دا ده چې یو وارې د دې 15,000 بندیانو ازادي رایسي او بیا افغاني ډیالوګ ته موږ داخل سو نو لله الحمد اسلامي امارت چې کوم مذاکراتي ټیم د افغاني ډیالوګ دپاره ټاکلی او منتخب ده هغه د افغانستان د اسلامي امارت د هر ارګان پالیسي په مجموع کې هغه مد نظر نسی او هغه تشریح کوي او په هغه باندې ډېر قادر دي او په احسن ډول یې مطرح کوي. یعنی که هغه د تعلیم او تربیې پالیسي ده، که هغه د بندیانو په مورد کې پالیسي ده، که هغه نظامي پالیسي ده، که هغه اقتصادي پالیسي ده، که هغه کلتوري پالیسي ده، دغه ټول د موږ مذاکراتي ټیم سره هغه اختیارات چې مشرتابه د امارت ورکړي. طبعا تعلیم او تربیه او عالی تحصیلاتو کمیسیون هم یوه له هغو ادارو ځینې ده چې د موږ په دې ټیم باندې د امیر المؤمنین د هدایت سره سم او د امارت د غوښتنې سره سم 100% اعتماد ده او هغوی د موږ تعلیمي پالیسي په ډېر احسن ډول د افغانانو، نړیوالو او اسلامي هیوادونو غوږونو ته هم رسولی سي او هم قناعت ورکولی سي. موږ په دې رابطه هیڅ تشویش هم نه لرو او نه دې څه شی مخې ته راغلی دي. البته کله موږ ځینې دغه ټیم یا اسلامي امارت غوښتنه وکړي یا هغه پالیسي چې موږ چون په خدمت کې لګیا یو د هغې غوښتنه وکړي چې تاسې د موږ په څنګ کې کښېنئ او یا هغه راته وسپارئ، نو په دغه کې موږ کوم مشکل نه لرو. په اداري لحاظ دغه ورسره شریکې سوي دي، ورته سپارل سوي دي او علا بصیرتین هغوی په دې باندې بحث کولی سي او د پالیسي اصلا جوړه سوې د اسلامي امارت د مشرتابو د هدایت سره سم او د رهبري شورا سره سم هره پالیسي جوړیږي، بیا مربوطه ارګان او کمیسیون ته سپارل کیږي. نو تر ډیره د موږ دخل به ممکن من حیث د کمیسیون نه وي کې یا به موجودیت فرض کو نه وي، خو البته هغه پالیسي چې کومه تعلیمي ده د اسلامي امارت په کچه هغه به ان شاء الله المتعال په 100% په پوره شفافیت او په پوره قاطعیت سره د منتخب ټیم لخوا ان شاء الله المتعال وړاندې کیږي او له هغې به افغانان او دغه مسلمان ملت ان شاء الله مطمئن کیږي. تاسو د خپل مسؤلیتونو په اړه وویل چې تاسو په تعلیم و تربیه او عالی تحصیلاتو کمیسیون کې عضو یاست او د بهرنیو اړیکو مسؤل یاست او همداسې د دارالایتام په اړه مو خبره وکړله. که په دې اړه راته ووایاست چې د دارالایتامونه تاسو څومره لرئ او څرنګه چیرې فعالیت کوي او د فعالیت په اړه کلن معلومات راکړئ. ماشاءالله ډېر ښه سوال ته دې ما توجه هم راواړوله او الله پاک دې تاسو ته هم اجر درکړي په دې وجه باندې چې په ټولو بخشونو کې به خاص په تعلیمي بخش کې تر ټولو محروم ترینه طبقه هغه د موږ د دواړو انقلابونو او بیا خاص دغه انقلاب هغه د یتیم بچیان دي چې هغه هر وخت
نړیواله کچه او یا د اسلامي هیوادونو په کچه یا د افغانستان په مسله کې د شکیلو اړخونو په کچه باندې هغه بې التفاته غورځول سوي چې بیا هغه د خپلو هغو پلرونو چې هغوی د اسلام او وطن ځینې د دفاع په خاطر باندې خپل سرونه نذرانه کړي هغه متاسفانه محروم پاتې سوي. خو لله الحمد او لله الحمد اسلامي امارت په ډیره ځیرکۍ سره او په ډیر کامل اخلاص سره د تعلیم او تربیه او عالی تحصیلاتو د کمیسیون په چوکاټ کې دغه لپاره مستقله اداره خلاصه کړي چې تر ډیره حده پورې مسؤلیت د دې دارالتعامل د ادارې شخصا ما ته راجع کیږي. موږ الحمدلله والمنه په دې باندې توانېدلي یو چې په مجموع کې یتیم بما هو یتیم، که هغه د مجاهد بچی ده، که هغه د یو عام وګړي بچی ده چې د یتیم اطلاق شرعاً پې کېدلی سي بلا تبعیض، هغه هم د موږ د وطن یو یتیم ده، هغه هم د موږ د وطن یو هغه معصوم او معصوم بچی ده چې هغه په موږ باندې د تعلیم په مورد کې په هر قسم د کفالت کې او د هغه د رشد کې د په موږ باندې یو حق لري. نو د هغو دپاره موږ لله الحمد فعلا خپلو موجوده امکاناتو ته په کتلو سره یا هغه خاص طور اسلامي هیوادونو یا خیریه اسلامي چې کومې ټولنې یا بنسټونه دي د هغوی په مټ سره په دې توانېدلي یو چې د افغانستان په هر ولایت کې ادنا موږ له یو تر دریو خاص دارالایتامونه ولرو او دغه رقم که په بعضې هیوادونو کې چې هلته افغانان مهاجر پراته دي هلته هم موږ زمینه د دې برابره کړې ده چې دغه یتیمان دي موږ په ډېر ښه شکل باندې دوی ته کفالت هم ورسیږي او په تعلیمي میدان کې روزنه هم وسی او زه له دې ځین ډېر مطمئن یم او ډېر دې ته خوشبین یم او ډېر د الله تعالی حمد ادا کوم چې د اسلامي امارت مشرتابو څومره چې شفقت په دې رابطه باندې لري یا په مجموع کې ټول اسلامي امارت مجموعه د دې مجاهدینو او مسؤلینو چې څومره دې ته متحد دي چې موږ یتیمانو ته یوه خاص توجه وکړو دغه بې مثاله ده. که زه تا ته عرض کړم موږ یوې مدرسې ته یعنې یو استاذ ته ممکن معاش نه کو ور، موږ د یو مکتب معلم ته ممکن معاش نه کو ور، موږ یو محصل چې چیرې لیږو ممکن مصارف پې ونه کو، خو تاسې د باور وکوئ چې موږ یو یتیم ته د کفالت په خاطر د هغه د تربیت په خاطر داسې یو امتیاز ورکوو لکه موږ د سنګر یو فدایي مجاهد ته چې کوم امتیاز ورکوو، بلکې تر هغه یې بهتر ناز ورکوو. زه شخصا چې کله دارالایتامونو ته ورځم استادانو ته ویایم چې د هغه طبقه ده چې په دغه باندې د لاس جګولو یا منت کولو باندې عرش لړزیږي. لهذا ته فکر وکړه چې له یو چا سره فکره داسې موجوده وي چې د دغو په خدمت کې زه الله ته نږدې کېږم، زه ولسو آینده نسل یا آینده افغانستان ته نږدې کېږم او یو فکره او نظریه، نو لهذا تا ته اطمینان سره ویلی سم چې موږ په دې رابطه باندې د دارالایتامونو یا د یتیمانو د کفالت د هغوی د تربیت په رابطه باندې د رشد په رابطه باندې موږ ډېر قوي پلانونه لرو او لله الحمد عملي هم دي او د موږ یتیمان انشاء الله المتعال دې ته ډېر ضرورت نه لري چې هغه اوس د داسې کړیو لاسونو ته ولویځي چې هغه د افغانستان په آینده کې په ضرر باندې تمام سي یا محروم وشمارلی سي. خو ورسره له دې فرصت نه په استفادې که زه تاسې په توسط د یو اجر په بنیاد باندې دنیاوالو ته یو اواز ورسوم، هغه دا ده چې په ټول تعلیمي مواردو کې موږ ضرورتونه لرو، کړېدلی یو ډېر ځورېدلی یو پسمانده ولس موږ لرو، ډېر ربړېدلی ده، خو خاص طور د یتیمانو په مورد کې موږ په اسلامي هیوادونو او په خیریه اسلامي ټولنو مؤسساتو انجوګانو یا ادارو باندې یا لجنو باندې غږ کوو، تاسې په توسط په افغانانو باندې غږ کوو، په تجارت پیشه افغانانو باندې په اهل خیر باندې غږ کوو چې په دې مورد کې د خپل شرعي مکلفیت او د انساني همدردي او د اسلامي اخوت په بنیاد باندې
د دې محرومې طبقې سره څومره چې ممکن وي او په هر مجال کې ممکن وي که هغه د اسلامي امارت تر اشراف لاندې او که د نورو صالحو مؤمنانو تر اشراف لاندې له دغو سره همکاري وکړي. خاص طور اسلامي امارت د دغه دپاره ځانګړې څانګه یې جوړه کړې ده. موږ دنیاوالو ته بیا خاص طور اسلامي ټولنو ادارو ملکونو ته ډیر په اطمینان ډاډ هم ورکوو چې په کامل شفافیت به د تاسې شی اهل ته رسول کیږي، د هغوی تربیت به پې کیږي او تشویق او ترغیب هم ورکوو او خواست هم ورته کوو چې له موږ افغانانو سره، له موږ مجاهدینو سره او له دې محرومو بچیانو سره په دې حصه کې بیا خاص په تعلیمي بهیر کې څومره چې ممکن هغه همکاري را سره وکړي. که فرض کو یو هیواد، اسلامي هیواد یا مثلا یو مؤسسه، نړیواله مؤسسه یا مثلا یو افغانی فرد چې په خارج کې اوسېږي یا په داخل کې اوسېږي، هغه وغواړي چې مثلا په افغانستان کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې مکتب جوړ کړي، تعلیمي اداره جوړه کړي، یو دارالایتام جوړ کړي، د دغه طریقه به څرنګه ده؟ ډیر عالی. په دې رابطه باندې د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو د کمیسیون په لایحه کې صراحت شوی ده. موږ په دې رابطه باندې ټول افغاني وګړي دې ته تشویق کړي دي چې هغه خصوصي تعلیمي ادارې جوړې کړي، عام تر دې چې هغه په دیني بخش کې کار کوي، که په عصري کې کوي، که په ابتدایي تعلیماتو کې، که په ثانویه کې، که حتی د پوهنتونونو په کچه موږ هغوی ته زمینه هم برابروو، که هغه د هیوادونو په کچه وي، که هغه د مؤسساتو په کچه وي، که هغه د افغاني اشخاصو، افرادو او ټولنو په کچه باندې وي. موږ ښه راغلاست ورته ویایو، خیر مقدمین ورته ویایو او د هغو دپاره څومره چې ممکن د موږ په عمل کې ورسره سهیم کیږو، ځکه چې دغه تعلیمي ادارې چې شخصي جوړې سي طبعا اشخاص یا مؤسسات یا هیوادونه هغه ډیر ورته متوجي او هغه علمي ارتقاء او ودې ته ډیر متوجي. بناء موږ ډیر پخوانه په خپله لایحه کې دغه ته مستقل ځای ورکړی ده او په ټولو هیوادوالو غږ کوو، په ټولو اسلامي هیوادونو غږ کوو، په اسلامي مؤسساتو غږ کوو چې هغه کولی سي چې شخصي ښوونځي جوړ کړي، هغه کولی سي شخصي تعلیمي ادارې جوړې کړي. البته د موږ بیا وایم چې د موږ اسلامي ارزښتونه او د موږ کلتوري ارزښتونه او د موږ د افغانستان اسلامي او کلتوري دغه نصاب تعلیمي چې کوم ده، هغه که په عصري بخش کې ده که په دیني بخش کې ده، هغه به لازما د یو معمول له مخې لکه نورو هیوادونو کې چې دوی معمول لري په دغه نصاب د اسلامي امارت یا د افغانستان کې ان شاء الله المتعال عن قریب داسې یو سوچه اسلامي نظام به راځي. دغه نصاب به چې اسلامي نظام وي هغه به په دغو کې رایج وي. نور موږ ته د خلکو ته او د مبتکرینو ته ښه راغلاست وایو، په کمال د معنا سره موږ ورسره همکاري کوو. د موږ په ساحو کې دوی کولی شي په ډېر خلاص لاس باندې او په پوره د امن په فضا کې، بلکې امنیت یې په موږ پورې اړه لري، د هغوی حفاظت په موږ پورې اړه لري، د هغوی تقدیرونه په موږ پورې اړه لري. موږ ترغیب او تشویق ورکوو، تاسې له لارې غږ پې کوو چې تاسې راشئ د لرې پرتو منطقو ته له ښارونو ځینې راووځئ. په کابل کې ټول مؤسسات، ټول ملکونه غواړي چې د کابل په دې ښار کې ځان ته مصروفیت پیدا کړي، که نه د ولایاتو په مرکزونو کې پیدا کړي. موږ غږ په دوی باندې کوو چې د الله دپاره تاسې محرومو سیمو ته راووځئ، تاسې محرومو انسانانو ته راووځئ، د بشر په بنیاد، د اسلامي اخوت په بنیاد، د اسلامي او بشري همدردۍ له مخې موږ دې ته ژمن یو چې د دوی سره ان شاء الله المتعال هر اړخیزه همکاري د خپلې لایحې او د اسلامي امارت د غوښتنو له مخې وکړو. ډېره مننه. په پای کې موږ د محترم همت اخندزاده صاحب څخه ډېره مننه کوو چې وخت یې راکړ او خپل د تعلیمي او تربیه کمیسیون ټول پروګرامونه او پالیسیانې راته په تفصیل سره بیان کړې. ډېره مننه له تاسې جناب او بیا د نن ټکي اسیا د ټولو لیدونکو اوریدونکو او تاسې هغه پرسونل چې له تاسې سره په دې اداره کې کار کوي د هغوی ټولو نه موږ هم ممنون او مشکور یو. او ورسره که یو ټکی زه اضافه کړمه
تاسې دغه هڅې چې تاسې د یو ادارې یا د مطبوعاتو یا فرهنګي بخش یا د افغانانو غږ یا د دې مسلمان ملت غږ انعکاس یا رسونه چې تاسې دنیا ته کوئ، تاسې هڅې یقینا قابل تقدیر دي او د ستاینې وړ دي. بیا خاصا که تاسې جناب شخصا تشریف نه درلودی او د تاسې په رابطه له ما ځینې بل چا پوښتنه کړې وی، نو هغه الفاظ د تقدیر او د ستاینې به ممکن ما په ډېر احسن ډول باندې ویلي وی. نو تاسې نه هم مننه. الله پاک د تاسې ته هم مزید توفیق د خدمت د دین او ولس او مسلمانانو در نصیب کړي. مننه، شکرا جزیلا.